د تراب د مرګ وصیت په غور واوره. د دې کلو او ښاریو پوښتنه وکړه او د اټک د سیند په غاړه غاړه ولاړ سه. د خټکو یوسفزو پوښتنه وکړه، په قلار قلار مې یوسه ثوابۍ ته. د یوسف او شیربانو پوښتنه وایي د چا د بغاوت سر تر پامیره رسېدلی او د چا ټیټ شوی سر د ملا تیره رسېدلی، سره د بغاوت جانانه ارتې تڼۍ ګرځي، تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. ملګرو مطیع الله تراب صاحب د هغې کوم مرګ چې رامخې ته شو، ټول قوم چې کم دی نن یو ځل بیا ډیر زیات خفه دی، ځکه د پښتنۍ ژبې کم یو ډیر انقلابي شاعر مطیع الله تراب صاحب چې کم دی هغه نن وفات شوی دی. افغانستان سیمې سره تعلق داسې کم اطلاعات چې راځي د هغې تر مخه چې دی ډیر جیلونه هم تیر کړي دي، ډېرې زیاتې سختې تیر کړي. هغه که تاسو تیر شوی حکومت د افغان والی یا اوس کوم حکومت واورئ، په دې کې چې کم دی هغه وایي داسې ډېرې زیاتې سختې هم تیرې کړي. یو ملنګ ټایپ انسان و، لکه داسې څه بغض کینه تکبر څه پکې نه و، خو بس کم د پښتنو په حق باره کې چې کم دی هغه که لر دی او که بر دی د هغې دپاره خپل کم آواز چې دی هغه اوچت کړی، ډیر زیات پې خفه شو. الله تعالی د کور والا ته هغه د زړه صبر ورکړي، ځکه د مطیع الله تراب په شان شاعران داسې انقلابي شاعر هغه پیدا کېده دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده. که موږ وګورو نن سبا که شاعران ډیر شي خو د مطیع الله تراب په شان شاعر هغه پکې لکه د نش برابر دی او تاسو ته به هغه ښکاري هم. داسې یو شاعر چې کوم دی هغه زموږ نن لاړو. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه، انشاءالله بل ویډیو کې میلاو. الله حافظ.